خندلي مې عمره او جلې ویلي کله کینه یم خبره څو کلونه چې راغلی ته ماله او غوږ پکې ده چې خبر دې کوم د حاله اول د دې خبرو د ځان د بریده او د عراق د باچا نورو ماموري ده برابر مې څوک نه و د سیالۍ او را سره به وي هر وخت سلسبیلۍ دا یوه ورځې وتم د سیر دپاره او سویلۍ را سره سل لاړې په شمار دا موسم د ګرمۍ ټول شو بېدمه د یونې لاندې سل واڼه شو جمع ټوخې ټاخیس خبر نه یو د ځانه یو فقیر د پاسه راغی ناګهانه نو زما خوا کې ودرېدو هغه فقیره هغه دم شو په ژړا په زړه زهیره هار د غاړې مې را کوز کو په تلواره دې فقیر ته په کچکول مې کړو ګزاره سل هارونه سویلونه مې کړه ټوله دې فقیر ته مې ګزار کړل په کچکوله غرض دا چې فقیر هغه شان جړله او دا هارونه یو خوا بل خوا غورځول ما ویلي چې نور څه غواړې فقیره نوره مه کوه ژړا په زړه زهیره فقیر ویلي نو څه نه غواړم د تا نه صرف تا په نکاح غواړم د الله نه ما ویلي سهار وختي راشه دلبار ته دا خبره به کې یاده زما پلار ته پلار به هسې کي زما ځینې پوښتنه یا فقیره او زه به تا کومه څښتنه دا فقیر سهار وختي راغی دلبار ته دا خبرې کړله یاده زما پلار ته پلار مې ویلي یو فقیر دی راته جاړي د الله په نامه تا د مانه غواړي خپلې لورې ما کفونه په دې باب کې او چې او که دې خوښه وي چې ور دې کوم جواب کې ما ویلي دی فقیر زما قبوله او دا خبره ده فقیر نه ده فضوله ما ویلي دی فقیر زما قبوله او دا خبره د فقیر نه ده فضوله غرض دا چې زه مې پلار فقیر له ورکړم
نور کسان رالل د پاسه ماته ویلي بیبي نور مه کوه ویره هغه د مې قبر جوړ کړو د فقیره دې څلورو کسو یې وکړه جنازه نو دا فقیر کفن دفن شو په مزه ما به پاڼې د هغو ونه خوړلي په ځنګل کې مې شپې ورځې تېرولي په ځنګل کې مې پوره کړه 5 کاله بله ورځ مې دا سودا په زړه کې راله یا مریده نور مې نه کېدلو صبر لنډه دا چې پسې وران مې کړو د قبر فکر نه و چې ورکوزه شوم په خپله مخ په بره یو رڼا مې ولیدلی په رڼا پسې درون شوم د هیبته یا مریده ګورم څه چې دی جنت په جنت کې ګرځېدم که هم نظره زړه کې ویمه چې مې ولیدی فقیره نو ګورم څه چې دا فقیر راغلی